د ښاري نظم ټینګښت او مجرمینو د نیولو په برخه کې د کندوز امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو هڅې د دغه ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیریت پولیسو د تېرې یوې اونۍ په لړ کې 6 تنه د ښار په بېلابېلو برخو کې د غلا په تور نیولي دي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا نه په دغه تېره یوه اونۍ کې د ښار په مختلفو ساحو کې 6 کسه مجرمین د غلا په تور باندې نیول شوي دي. دغه یاد مجرمین به د ابتدایي پلټونو نه وروسته او تحقیقاتو نه وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. له دې سره امنیتي مسؤلین د مجرمینو په نیولو کې د خپلو هڅو د لا چټکتیا خبره کوي او له ښاریانو هم غواړي تر څو له پولیسو سره په دې برخه کې خپله همکاري لا زیاته کړي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیریت ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوي تر څو دغسې ناوړه اشخاصو مخه ونیسي او د ولسونو څخه مو دا امید ده چې موږ سره د دغسې ناوړه اشخاصو په نیولو کې همکاري وکړي. له بلې خوا د امنیتي پولیسو له لوري نیول شوي کسان چې ډیری یې د دغه ولایت اوسیدونکي دي د خپلو ناوړو کړنو په تړاو داسې وایي: نام عابد هستم، باشنده قندوز هستم، به اتهام سرقت مرا گرفته. سیدالله هستم، ولایت قندوز، مرا به جرم سرقت دستگیر گرفته. د یادونې ده چې د پولیسو په هلو ځلو سره په دغه ولایت کې عامه نظم خوندي او د جنایي جرمونو کچه هم د پخوا پرتله راټیټه شوې ده.